ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام نهى متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية، متفق عليه. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، زما ورونو، نن إن شاء الله د شپږمه برخه د نکاح کې بحث کوو، او شپږمه برخه د نکاح کې نن د متعی نکاح. متعه هغه نکاح ده چې یا په نامه د عقد زناشویی باندې یادېږي په ایران کې، او یا نکاح کردن معین و ازدواج موقت یا لنډه نکاح کول، او یا یو داسې نکاح کول چې د هغې مهر معلوم وي، پیسې او قیمت معلوم وي، او وخت معلوم وي، د یوې هفتې دپاره، د یوې میاشتې دپاره، د یو کال دپاره نکاح. او دې ازدواج ته ازدواج موقت یا وختي نکاح ورته ویلی کېږي. دا د کتابونو د قرآن عظیم الشان کې او په احادیثو کې د متعې نکاح یادېږي. نکاح متعه د لنډمهاله نکاح کول. بل نوم یې نکاح منقطع دی، یعنی دائمي نه ده، دا باید قطع کېږي، وروسته کېږي. او بل نوم یې چې زموږ او ستاسو په منځ کې دی هغه صیغه ده، صیغه کول، چې زموږ سره دا ارتباطات ټول د ایران نه راوړل شوي دي، او زموږ او ستاسو خلک هم په همدې باندې نن سبا اخته شوي یو څه نه څه. د دې په باره کې خبرې کوو، خو د دې نه مخکې اوس چې موږ ولوستو کوم یو آیات شریف، دا د نساء سورت 40 آیات دی او 5مه سپاره ده. الله جل جلاله فرمایي: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. تاسو هغه ښځې مه په نکاح کوئ چې هغه مړونه لري. مخکې د دې نه د محرماتو هغه صنف تیر شوی دی، 15 قسمه محرمات دي: مور، خور، ترور، توړۍ، او د یو ښځې خور، موقت او مؤبد محرمات، د رضا خور او ورور، او همداسې 15 قسمه محرمات دي چې هر مسلمان د هغې نه ځان ساتي او هغې سره نکاح نه کوي. څه موقت دي، د یو وخت دپاره نکاح وي، او څه د ابد دپاره وي، چې لکه مور یا لکه عمه یا لکه خاله، دا د ابد دپاره نکاح د دې حرامه ده. د دې آیتونو نه مخکې هغه تېر شوي دي، نو ځکه دلته وایي والمحصناتو، هغه ښځې مه په نکاح کوئ کوم یو چې د هغو مړونه لري او مړوښې وي، مګر هغه ښځو سره نکاح وکړئ کوم یو چې ستاسو ښي لاسونه د هغې مالکان دي، یعنی کنیزانو سره یې وکړئ. دې باندې کتاب الله دا الله جل جلاله لیکلي دي او فرض کړي دي په تاسو باندې دغه دوه. او بیا تاسو ته احل لکم ما وراء ذلکم، تاسو ته نورې هم که چېرته غواړئ تر 4 پورې کولی شئ، نورې لټولی شئ، طلاق واقع شي، مرګ واقع شي، نو تاسو نورې هم لټولی شئ او پیدا کولی. ان تبتغوا باموالکم، د مهر په مقابل کې تاسو کولی شئ او وغواړئ نورې ښځې محسنین غیر مسافحین، هغه پاک دامنې او پاکې ښځې، مطهرې ښځې، هغه په نکاح اخیستلی شي غیر مسافحین، نه دا هغه چې تاسو اخیستې وي د دې لپاره چې صرف ساتیري ورسره وکړئ، شهوتراني ورسره وکړئ،
او د هغوی دپاره دومره وکړئ چې خپل ساعت پې تېر کړئ او نور یې بیا خوشي کړئ چې د دې نه کېدلی شي دا متعه هم غرض وي. فما استمتعتم علیکم او بیا کله چې تاسو د دې نه نفع واخیستئ، مستعتمتم طلب د نفع اخیستلو دی، یعنی کله چې تاسو د دې نه نفع واخلئ به منهن د دې ښځو نه فآتوهن اجورهن بیا دې ته خپله اجوره او مهر ورکړئ. فریضة دا فریضه ده او فرض کړی شوی. ولا جناح علیکم او تاسو باندې نشته دی فیما تراضیتم په دې کې چې تاسو ښځه او خاوند دواړه جوړه راضي شئ په دې باندې چې څه فریضه پرېږدئ، یعنې مهر ورته معاف کړئ یا یې کم کړئ، ځکه چې الله تعالی علیم او حکیم دی په دې باندې. په دې آیات شریف کې اهل تشیع او ځینې علما داخلي فما استمتعتم به منهن، کله چې تاسو د هغې نه خوند اخلئ او د هغې نه فایده اخلئ، فآتوهن اجورهن تاسو ورکئ دې دپاره اجوره د هغې، اجوره ورکئ. یعنې معنا دا ده چې دلته شیعګان او ځینې علما داسې وایي چې د دې نه متعه غرض ده چې تاسو موقته نکاح کولی شئ. فما استمتعتم قرآن کې لیکلي تاسو ترې فایده اخلئ او نفع ترې پورته کوئ، نو د دې اجوره ورکئ. فلهذا دلته د دې آیات سره چې دا وویلی شو کوم یو معنا وشوه، خو د دې آیات ته موږ منو ده اهل سنت و جماعت او د اسلام علما ټول دا کوم یو چې د مذاهبو ائمه دي دا نه مني او دا داسې وایي چې دا فما استمتعتم به منهن فآتوا اجورهن د دې نه مهر غرض دی او دې کې کومه اشاره نشته دی دې ته چې د دې ته مهر ورکئ او موقته نکاح ورسره وکئ. اما هغه علما چې د دې غرض دپاره دي نو هغوی فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمى وایي دې پسې داسې جوړېږي چې د یو وخت موقت دپاره دا د یو متعین وخت دپاره دا په نکاح کوي. خو زمونږ علما ټول ورته وایي چې نه د دې نه حراموالی معلومیږي که چېرته د قرآن عظیم شان کې نه دي راغلي بلکې متعه حرامه ده او تاسو د دې نه د متعې معنا اخلئ دا غلطه ده. بیا دلیل د علماو د صحابه کرامو د تابعینو د ائمه او مجتهدینو ټولو علماو دلیل دا دی هغوی داسې وایي قال الله تعالی الله جل جلاله فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون هغه خلک چې د خپلو فرجونو دپاره حافظان دي او نگهبان دي، یعنی بې ځایه په زنا باندې نه استعمالوي، په شهوت پرانۍ باندې نه استعمالوي او نور غلط کارونه پې نه کوي الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، بلکې د خپل ځان هغه ښځو سره یې کوي او د هغه نکاح کولو سره یې کوي او د هغه کنیزانو سره یې کوي چې د دوی لاسونه د هغې ښي لاسونه د دوی مالکان دي. فانهم غیر ملومین په دې کې دوی ته ملامتي نشته دی. فمن ابتغى وراء ذلك که د دې نه نور څه وغواړي په همدې سلوک باندې فاولئک هم العادون. نو اهل سنت و جماعت د یو دا د مؤمنون وم آیات دی د سورت مؤمنون او اتلسمه پاره کې دی او همداسې د بل آیات شریف هم د دې آیاتونو د نساء یو دا آیات لوستل کیږي او بل آیات په سوره او بل آیات په سوره یو بل صورت کې راغلی چې عین شکل باندې په عین شکل باندې راغلی. معارف القرآن تفسیر په دې کې ډېر یو ښه شرحه ورکړې ده. ابن کثیر هم په دې کې هر څه وایي چې د دې نه مطلب څه دی. دې نه وایي مطلب دا دی چې مسلمان ته دا روا شوي چې خپله ښځه او خپله کنیزې سره به نزدېکت کې نورې ټولې لارې بندې شوي ځکه په دې آیات کې ویل شوي دي الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم دوه صنفه صرف ستاسو نکاح ښځې هغه چې ابدا تاسو ورسره نکاح کړې ده او دویم هغه ښځه چې هغه تاسو په جنګ کې نیولې ده او راوړې ده کنیزه ده ستاسو د هغې سره نزدېکت کولی شئ بلکې دلته نشته دی هغه څه چې تاسو غواړئ چې متعه ده. او ځینې علما داسې وایي چې دا آیات ابن عباس صاحب وایي چې دا آیات ناسخ د هغه مخکینی آیات دی چې شیعګانې وایي فما استمتعتم، بلکې د هغې ناسخ دی. نو اصلا باید عمل په دغې آیات باندې وشي چې تاسو خپلې ښځې او تاسو خپل هغه څه چې تاسو سره نږدې دي ستاسو کنیزانې هماغه واخلئ.
په دا دواړو کې تاسو دپاره ملامتیا نشته. خو که تاسو زنا کوئ، که تاسو بل څه کوئ، بلکې که دا تاسو خپله نکاح وکئ د یو ښځو سره او د یا د خپل هغه کلیزه استعمال کوئ، نو دغه ستاسو دپاره دا ازدواج د ابد دپاره دی. د دې آیات کې ممانعت د څه شي راغی؟ ممانعت د لواطت راغی، باید لواطت نه وي. د زنا په لاره باندې باید نه وي. متعه باید نه وي. خروج د مني د ښځې او د نر لپاره په داسې طریقه نه وي چې په عبث او په حرام صورت باندې وي. د استمناء بالید نه وي، د لاس استعمال باندې نه وي. او جمهور علما دا ټول حرامي، حتی شافعي صاحب او دا ټول په دې کې خبرې کوي، حتی په دې باندې چې دا هم حرام دي چې د لاس باندې سړی د خپل هغه ضرورت رفع کوي. په حیض او نفاس کې حرام دي ښځې ته ورتله. دا ټول هغه حرام صورتونه دي چې باید نه وي، او د دې آیات لاندې دا ټول حرام شوي دي. ځکه تا ته یې ویلي خپلې ښځې سره به نږدې کېږي، خپلې کنیزې سره به نږدې کېږي. نه دا چې ته متعه وکړې، نه دا چې ته زنا وکړې، نه دا چې ته لواطت وکړې، نه دا چې ته په غیر شرعي صورت باندې خپله هغه اوبه یا شهوت رفع کړې په غیر شرعي صورت باندې. هېڅ وخت به نشي کولی. نه متعه کولی شي، نه لاس کولی شي، او نه په حیض و نفاس کې کولی شي، او نه په زنا کې کولی شي. فلهذا د هغې آیات ناسخ دغه آیاتونه دي. او په دې آیاتونو کې د دې دپاره صراحت شوی دی چې هغه کوم یو شیعګانو ته مستطعتم متعه اخیستې ده، هغه نشته دی، بلکې هغې نه هم نکاح غرض دی. او همدارنګې رسول صلی الله علیه وسلم کله چې دا متعه حرامه شوه او متعه نه وه، نو اوس څه وایي؟ علي رضی الله عنه هم روایت کوي په صحیح حدیث کې عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړه متعه کول، د ښځې سره موقته نکاح کول، صیغه کول، دا یې منع کړه. او د ښځو سره او د هغه خرو غوښې چې هغه د کورني او اهلي خره دي، د هغې پورې راووت په غزوه د خیبر کې په 5م کال د هجرت کې، هغې هغه ټول منع کړه چې نه به د خرو غوښې خورئ. صحابي وایي چې موږ په داسې حال کې چې وږي وو او د خیبر غزا کې وو او ډېر سخت وږي شوي وو، زموږ کټوۍ او زموږ دیګونو جوش کوو چې د خرو غوښې مو باندې کړې وې، چې موږ ته دا احکام ورسېدل چې د خره غوښه، د اهلي خره غوښه، د کورني خره غوښه حرامه شوه، بلکې د صحرایي خره غوښه هغه روا ده. کوم یو چې ګوړه خر موږ تاسو ورته ویو، نو موږ خپلې کټوۍ ټولې چپه کړې او غوښې م لرې کړې، وږي پاتې شو. یعنې موږ په داسې حال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ومنه چې زموږ کټوۍ جوشېدلې. همدغسې اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وکړه. همداسې کله چې تمتع متعه وه، هغه هم وی حرامه کړه په دې باندې. اوس دې ته د علي رضی الله عنه دا حدیث شریف چې هغه داسې وایي چې ما داسې وکړه. ابن عباس صاحب یو وخت یې وویلې په کتابونو مسلم کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا منع کړه، نو ابن عباس رضی الله عنه په وخت د اضطراب کې لکه د خنزیر غوښه سړی خوړی شي په ولږه کې، یو بل حرام شی خوړلی شي، داسې که چېرته سړی ډېر زیات تنګ شي او تکلیف شي، د خپل اشباع د غریزې دپاره متعه کولی شي. بلکې علي رضی الله عنه ورته وویل چې ته نه خبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منع کړی دی. نو بیا پات هغې نه عباس رضی الله عنه د خپل قول نه وګرځېده او وویل چې متعه نشته په قرآن کې او نه په احادیثو کې شته دی. نمیر نه حدثني ربيع بن صبرة الجهني عن أباه حدثه. نمیر روایت کوي او بیا په روایت کې ربيع د صبرته زوی هغه وایي چې ما د خپل پلار نه واورېدل انه كان متعه منع رسول الله صلی الله علیه وسلم، انه كان مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې زه اومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، او فقال وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس انی قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع. زه چې اومه ما تاسو ته اجازه کړې او په استمتاع او په متعه کې من النساء د ښځو نه، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، بلکې الله جل جلاله بېشک په تحقیق سره دا حرام کړه دا متعه د ورځې د قیامته پورې، بیا نشئ کولی متعه. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله،
که چا سره دا وي نو لار دې ورته خوشي کړي، لاړ دې شي او پرېږدي دي. او ولا تأخذ مما آتیتموهن شیئا، او هغه څه پیسې م کو ورکړي وي، مهر م ورکړي وي، جوړې م ورکړي وي، هغه دې بېرته مه نخلئ. صحیح مسلم. دا د صحیح مسلم حدیث شریف دی او هغه د علي رضی الله عنه حدیث دی. علما په دې کې ډېر زیات بحثونه کوي او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منع کړه تر قیامت تر ورځې پورې. نو اوس ټول دا څېړنه د دې متعې راواخلي، ټول علما په دې باندې داسې وایي چې متعه په سطر د اسلام کې روا وه، ځکه دا پخوا نه راپاتې وه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منع کړه په خیبر په جګړه کې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دوه قول نور دي، د اوتاس په غزوه کې یعنی حنین کې، اوتاس یوه دشته ده چې د حنین غزوې ته تللي وو، او یا د تبوک په غزوه کې، او یا د صلح د مکې معظمې په فتحه کې دا منع کړه. نو اوس دا علما داسې وایي چې دا متعه دوه ځلې منع شوې ده او دوه ځلې روا شوې ده. خو صحابي دا وایي چې موږ د مکې په فتحه کې صرف د 3 ورځو دپاره روا کړې وه، بعد د هغې نه بیا منع شوه او بیا ابدا منع شوه او خلاصه شوه. نو بیا نشته دی متعه نوره څوک نشي کولی، د متعې احکام ختم شو. قرآن عظیم شان کې راغله چې متعه منع ده، موقته منع ده، او علما ورته دا دلیل هم لګي. کوم یوه چې ستا نکاح ده، کوم یوه چې ته ښځې سره نکاح کې، هغه نکاح ستا سره ابدا د عقد دی، او هغه عقد کې شاهدان دي، هغه عقد کې مهر دی، عقد کې خطبه ده، عقد کې په سنت طریقه باندې ته یو عقد کې د متعې په نکاح کې، غیر متعې په نکاح کې ابدا چې کوم یو ته زوجه هغه ابدي نیسي، نو په هغې کې ته دا ټول شیونه مراعات کې. او بیا ښځه چې کومه یوه ستا ابدا ده، تا نه میراث هم وړلی شي. کوم یو چې ستا نه زوی پیدا شوی ثابت النسب دی، الولد لفراشه، هغه ستا خپل زوی دی، او کله چې ته یې خوشي کړې نو طلاق مکملا ورکړې، 3 طلاقه ورته ورکړې، طلاق رجعي ورته ورکړې، طلاق سني ورته ورکړې، طلاق باین ورته ورکړې، 3 طلاق ورته ورکړې، او که 1 ورکړې او که 2 ورکړې ورته. د دې صلاحیت هم تا سره شته چې طلاق هم ورکړي. بله دا ده چې کومه یوه ښځه چې تا سره ده او ابد دې نکاح کړې، د هغې نفقه هم په تا باندې فرض ده، د هغې ځای د سکونت او اوسېدلو هم په تا باندې دی، او د اولاد تربیه په هغې باندې ده، بلکې هغه ستا سره یو ځای ټول ژوند مخکې وړلی شي. راځو متعې ته. متعه کې میراث نشته، فلهذا نشته دی دا نکاح. دویم په متعه کې ابدیت عقد نشته، حرام دی دا چې کله پکې میراث نه وي، کله پکې طلاق نه وي، کله یې خوش کېدل نه وي. هو که چېرته هغه ښځه چې ستا سره یې نکاح کړې ده، کله چې ته مړ شوې، ستا 4 میاشتې او 10 ورځې په هغې باندې عدت دی، او که حمل یې په خېټه باندې و حمل به راوړي، بعد د هغې نه به بیا بل چا سره نکاح کوي، تر هغې پورې ستا په نکاح کې به ناسته وي. اما متعه کې دا نشته، طلاق نشته چې درنه لاړه او که راغله. د دې د عدت تېرول هم نشته، عدت هم نشته دی. همداسې کله چې سړی یو متعه په نکاح کوي او اخلي یې، په ایران کې خلک محکمې ته ځي، اکثر خلک د محکمې نه پټېږي، په پټه باندې نکاح کوي. مثال په طور هغې کې د زنا لار دومره خلاصېږي، یو سړی پولدار او پیسهدار دی، کولی شي 100 متعین ځان ته وکړي، صرف زنا وکړي، یعنې د خپل شهوترانۍ دپاره 100 ښځې هم کولی شي، اما ته 4 ښځې صرف په حلاله نکاح باندې کولی شي. په ایران کې ولې پټېږي د محکمې نه او راجستر نه کوي، لیکنه نه کوي په کتاب کې؟ ځکه چې د هغې که چېرته حمل پیدا شي نو هغه به د ده په ذمه باندې وي، بلکې دی خپل نوم پټ ساتي، او چې ښځه پرېږدي او تښتې کې، نور که هغې حرامي راوړی او کار څه یې راوړی. بل دا دی چې حرامي خلک ډېر اجتماع ته تقدیمېږي چې هغه پلار نه لري، بې سر او بې صدا وي، هغې کې غلا، هغې کې نور هر څه، هغه فحشا غرض ده چې یو حرامي انسان یې بې مسؤلیته په یو اجتماع کې کوي. نو دلته الله جل جلاله صرف یوازې هغه نکاح ده چې مؤبده ده او همیش دپاره ده، د خپلې ښځې سره ده، سیاله ده، په رضا باندې ده، باکره ده او صیبه یعنې کونډه ده.
د دې سره کولی شي او تر 4 پورې نکاح کولی شي، نه دا چې متعه وکړي، نه دا چې هر وخت نکاح وکړي. مګر داسې ځینې علما وایي عباس رضی الله عنه صرف د دې لپاره ویلي چې دا که چاته ضرورت شي، هغې ضرورت نه هم بیرته خپل قول نه وګرځېده. ځینې علماو پخوا زمانه کې داسې ویل چې یوځای ته به مونږ تلو د جهالت په وخت کې، نو هلته به سری نه و، هوټل به نه و، شپه به هم نه شوه کولی، نو د کلي کې به یو ښځې متعه معلومه وه، هغې سره به متعه وکړه، د متعې په مقابل کې به یې زمونږ بکس او کالیم ساتل، زمونږ سامان به هم ساتل او هملته به ورسره اوسېدو لکه د یو هوټل په شان د هغې نه هم کار اخیسته. مګر کله چې دا شرایط نفع شو، بیا نور ورک شو، په جهالت کې دعوا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول سره کې وه. عمر رضی الله عنه په حج کې بیا اعلان وکړ د ټولو خلکو دپاره، ای خلکو که څوک خبرې او که څوک نه خبرې خبر شئ چې ما ته متعه او زنا دواړه یو حیثیت لري، او ټول صحابه حاضر وو او ټول مسلمانان په حج کې حاضر وو، خپل خلافت کې دا وویل. کله چې دې ټولو خلکو دا واورېده چې عمر رضی الله عنه وایي چې متعه زنا ده، نو که په چا په پټ هم کوله هغې نور لاس واخیسته دي، نو دې باندې د ټول امت اجماع شوې ده، نه د شیعهګانو اجماع. په لحاظه د ټول امت د حج په ورځو شپو کې چې څومره بیروبار وي، ټول امت پې اجماع وکړه چې عمر رضی الله عنه دا اعلان وکړ، او هغه ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منې کړې ده. راوي هم دی د دې حدیث شریف، او علي رضی الله عنه هم راوي دي. علما ځینې وایي موږ په دې باندې ډېر حیران یو چې شیعهګان د علي رضی الله عنه د محبت دعوه کوي او هغې نه رسول جوړوي، پیغمبر ته جوړوي او د هغې ډېر احترام کوي، کرم الله وجهه ورته وایي، د کورنۍ سره یې محبت کوي. اما هغه په خپله وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر په غزوه کې متعه منع کړه، د اهلي خرو غوښې منې کړي. فلهذا دا ولې دومره سره د دې محبته د خپل غرض دپاره دا کارونه کوي؟ بله دا خبره ده د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې هغه مهمو کسانو خپلې لورګانې نه دي صیغه کړي، د ایران اخوانانو خپلې لورګانې نه دي صیغه کړي، هغه د غریب لور پسې ګرځېږي، هغه د خوارو د احتیاج او ضرورتمند دغه پسې ګرځېږي. په هر صورت باندې د متعې حراموالی ثابت دی زموږ او ستاسو کې چې د نکاح د دې باطله ده، هېڅوک نشي کولی. آیاتونه، احادیث صحیحه او اجماع د امت په دې باندې ده، او زموږ د ټولو ائمو قول دا دی چې هېڅوک نشي کولی چې نکاح متعه موقته وکړي، بلکې ابده به یې کړي، تر څو ټول حقوق د دې نه واخیستل شي. دا یې بیا وسوال د اهلي خرو غوښه حرامه شوه او د وحشي خرو د ګوړاخر چې برګ ښه دی د هغې روا شوه. د دې عملا خدادته رضی الله عنه چې کله په حج کې ونه یو خرې صحرایي خرې ښکار کړ، بیا د هغې غوښه یې راوړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وخوړه ورسره، یعنې د هغې جواز عملا او فعلا پیدا شوی دی. بله خبره دا ده چې ډېر زیات خلک په دې باندې نن سبا ډېر زیات ټینګار کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج رجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه. د دې صحیح حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شغار نشته په اسلام کې. شغار څه ته وایي؟ زه تا ته لور در کوم، ته ما ته لور راکړه، زه تا ته خور در کوم، ته ما ته لور راکړه، ته ما ته خور راکړه، زه تا ته خور در کوم، خو د دې د مهر نه وي، په منځ کې د مهر نه وي، بدل په بدل د ښځو او د نورو دی. امام صاحب ابو حنیفه فرمایي چې دې کې صرف د صداق او د مهر دپاره دا حکم شوی دی. یو سړی مهر وټاکي د هر یوې ښځې دپاره بیل او د هغې بیل وي مهر مثل وي او د هغې بیل وي مهر مثل وي. فلهذا دې دپاره روا ده چې دا شغار وکړي. اما امام شافعي وایي چې نه، بلکل حرامه ده، باید ونه شي، ځکه د دې حدیث په بنا باندې باید شغار هېڅ وخت ونه شي. نو د شغار کول په هر صورت باندې شغار کول ناروا او حرام دي د امام صاحب شافعي په مذهب، او د امام صاحب ابو حنیفه وایي که شغار وشي نو پروا نشته دی، ځکه چې بیل وخت او بیل ځای وي او مهر معلوم وي، پروا نشته دی په دې کې. خو بیا هم دغې نه ترفګني پیدا کېږي که سړی کولی شي پرهیز دې پرې وکړي. سلمة بن اکوع رضی الله عنه فرمایي عام اوقاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عليها، رواه مسلم. او اکوع رضی الله عنه ابن اکوع رضی الله عنه فرمایي چې موږ ته 3 ورځې صرف
په هغه وخت کې اجازت راکول شو د اوتاس د دشتې کې یعنی د حنین په جنګ کې صحابه میاشتې هلته وو ډېر سخت په تنګ شوي وو او بیا وروسته د هغې نه حرام شو په هر صورت باندې رسول صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم یوه نکاح کې چې خطبه نه لوستل کېږي هغه اجزم او اقطع ده لکه یو شل لاس چې خود شوی وي هغه داسې دی او خطبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستله د دې د خطبې نه هېڅ وخت نشي کېدلی او کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه لوستله نو خطبه به یې داسې ویله لکه دا مونږ او تاسو چې د جمعې خطبه ویو ابن مسعود رضی الله عنه ما دوه شیان د رسول الله نه یاد کړل یو اتحیت مې ونه په مانځه کې یاده کړې او یو مې ونه په خطبه کې شهادت کلمه یاده کړې التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ما یاد کړی دا همدغه خطبه به په دغه کې ویله په هغه وخت کې به ویله کله به چې نکاح تړل کېدله فرمایل به رسول الله ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه و چې په نکاح کې به ویله او هم بیا په منځونو کې به ویله او وایي چې که چا په نکاح کې دا خطبه ونه ویله هغه داسې ده لکه یو قطع کړی لاس چې شي او هر یو كل امر ذي بال لا يبدا بسم الله هو اقطع شوف الحمد لله وبسم الله هر یو امر شروع شي هغه لکه قطع شوی غوندې امر دی او هغې نه هېڅ شی نه جوړېږي فلهذا دا خطبه او دا او بل دا وایي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د دې خطبې هم وایي او دا هم وایي چې مونږ به نکاحګانې وتړئ نکاحګانې په مسجدونو کې خپلې او ووایي دا خطبې ورته فلهذا د خطبې ویل د نکاح تړل په مسجد کې دا د ثواب خبره وي د دې نه بهتره خبره نشته د هوټلونو نه دلته پاکي او دلته صفایي ده فلهذا دا شپږمه برخه وه د متعې د نکاح نه اهل سنت و جماعت او ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د روافضو او اهل شیعګانو نه چې هغوی د خپل ځان دپاره د غریبو خلکو دپاره یو روزګار جوړ کړی د دې نه د زنانه فلهذا د مسلمانانو او اهل سنت کې نشته الله جل جلاله دې موږ ته هغه لارې وښیي کوم چې په قرآن او په سنت کې کوم یو چې په اجماع د امت باندې ثابت وي لکه دغسې نکاحګانې خدای دې د داسې شیونو نه وساتي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار